سلامونه ستړي مه شئ په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. زه بیرته راغلم خپل ځای ته، کډه مې وکړه، دا مې کور دی، دا مې کوټه دی. تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی، انشاءالله تکمیلیږي، تکمیلوم یې، هغه به مو ګورئ او بیرته به خپل فعالیت ته ادامه ورکوو، خپل کوششونه به کوو تر څو خپل افغانانو ته مو ګټه ورسیږي. نو هیله مند یم چې زما له طرفه یو څه ګټور او یا هم مثبت مثلا لارښوونې او یا هم یو مثبت ارزښتونه تاسو ته ورسیږي تر څو خپل هغه وجدان ته زه پاک اوسمه، ځکه چې یو انسان مسؤلیت باید ولري چې نورو انسانانو سره مرسته وکړي او هغه هم خپل هموطن، خپل افغان، هغه خلک چې په یوه خاوره کې سره اوسیږو او که چیرې شجرې ته خبره ورسیږي همغه د یو پلار او یو د مور څخه ټول پیدا شوي یو. نو په هر صورت خبرې به لنډې کو او غواړم چې ستاسو څخه زه خواهش وکړم او یا هم یو نظر په شکل یو سروې وکړم چې تاسو ته کوم ډول معلومات خوند درکوي او تاسو څه غواړئ چې په پښتو ژبه کې تاسو ته نشر کړم. نو زه مطمئن یم چې تاسو هم یو آیډیا او یا هم مفکوره لرئ تر څو ما سره خپل خبرې او خپل نظرونه شریک کړئ. نو ستاسو نظرونو په اساس کوشش کوم چې مخکې لاړ شم. د ځان لپاره برنامې لرم چې زه څه برنامې باید تولید کړم. لومړیتوب اول تاسو درکوم تر څو ستاسو مشکل حل شي او یو نتیجې ته ورسیږو. هر موضوع باندې چې تاسو غواړئ زه ویډیو نشر کړم معلومات، نو تاسو په کومنټ کې ولیکئ، هغه کومنټونه به زه لایک کړم او د تاسو کومنټونو په اساس به زه مخکې لاړ شم. خوښه مو ده که نه؟ نو منتظر یم کومنټونو ته مو، او مخکې له دې نه چې تاسو کومنټ وکړئ که چیرې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، البته خواهش دی، زور نه دی چې زور مسله وي او نه څوک مجبوروم چې ما چینل سبسکرایب کړي، هغه تاسو خپله خوښه. که چیرې ښه معلومات مو ولیدل او ګټور ول او ما آیډیا تاسو ته خوند درکول، فالو یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ. که چیرې خوند نه درکول ضرور نه دی، هېڅ مشکل نشته، هېڅ خبره نه دی. نو بیا هم ټولو څخه مننه چې تر دې دمه ما سره راسره یې او کوشش کوئ چې خپل اړیکې همداسې ثابته وساتئ او یو بل سره خپل نظرونه شریک کړو. نو منتظر شئ بل ویډیو ته انشاءالله. د هغه د لاټري موضوع ډېر داغ موضوع دی چې په دې باندې باید 100% کوشش وکړو، ځکه لاټري دی، باید یو نتیجې ته ورسیږو. نو تاسو به طریقې در وښیم چې موبایل له لارې څنګه تاسو کولی شئ چې اپلای ورته وکړئ. صحیح؟ نو لاټري موضوع ډېر داغ دی، په اکتوبر اخره پورې به همدغه لاټري موضوع باندې به مخکې چلیږو، هغې نه وروسته به نور موضوعات نشر کړو. صحیح دی؟